په شپه کې د بېخوبۍ لاملونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په دې ویډیو کې تاسو سره په شپه کې د بېخوبۍ لاملونه شریکوم. په شپه کې د ویده کېدلو لپاره د ډېرې هڅې کولو څخه وروسته هم کله چې بېخوبه کیږئ نو ډېر لاملونه لري چې ځینې په دې ډول دي: ډېر درمل خوړل، یعنې ډېره دوایي خوړل. د ځینو ناروغیو په وخت کې چې کله ډېره دوایي وخوړل شي نو دا ستاسو د بېخوبۍ سبب ګرځي. د ویده کېدو څخه مخکې حمام کول هم کیدای شي ستاسو د بېخوبۍ سبب شي. نو بهتره ده چې د ویده کېدلو څخه 1 ساعت مخکې یا هم ډېر وخت تر دې مخکې حمام وکړئ. په کمپیوټر کې کار کول د کمپیوټر د صفحې څخه منتشره رڼا په بدن کې د ملټونین هورمون کموي. نو ښه دا ده چې 1 ساعت د خوب څخه مخکې مو کمپیوټر بند کړئ او یا هم د 8 بجو څخه وروسته د صفحې رڼا ورکمه کړئ. د اندازې څخه ډیره ډوډۍ خوړل هم د بېخوبۍ لامل کیږي. د خوب څخه 2 ساعته مخکې او په مناسبه اندازه خواړه خوړل د دې ستونزې مخنیوی کوي. د خوب څخه مخکې پر داسې موضوعاتو بحث کول چې د غوسې سبب مو کیږي هم ستاسو د مناسب خوب مخه نیسي. د خوب څخه مخکې په ورکو شیانو پسې ګرځېدل چې وروسته پیدا نه کړئ هم ستاسو د نارامۍ سبب کیږي چې ښه خوب ته مو نه پرېږدي. دوستانو دا د بېخوبۍ لاملونه چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.